انسان به فکر وکړي د علق شاته به ولاړ شي، بیا به د علق مخ ته راشي. انسان که د علق شاته ولاړ شي نو علق یوه ټوټه وینه ده، او وینه له کمه شو. وینه هغه نطفه وه چې د ښځې په رحم کې قرار نیولی. نطفه له کمه شوه. نطفه د یو انسان په بدن کې جوړه شوه، له کومه ځایه جوړه شوه. دا د انسان له غذا څخه جوړه شوه. انسان چې ډوډۍ خوري، اوبه څښي، میوې خوري. دا د انسان په بدن کې یو کارخانه ده، یو ماشین ده، دا نطفه جوړوي. او له مختلفو ځایو څخه غذا له خاورې را پیدا سوه. په خاوره اوبه ګډې سوې، تخمونه را شنه سوو، غنم جوړ سوو، جواري جوړ سوو، وربسې جوړې سوې، سبزي جوړ سوو، رومیان جوړ سوو، خټکي جوړ سوو، مالټې جوړې سوې. دا انسان وخوړو، د انسان په بدن کې تحلیل سو، یو جز یې د انسان په بدن کې نطفه جوړ سو. دا ټول کارونه په خپله نه کېږي، دې کې د رب د ربوبیت اثرات دي. رب هغه ذات ته چې خاوره یې په خاوره کې دننه یې تخم په واښه بدل کړي. رب هغه ذات ته چې له واښه څخه یې تخمونه را پیدا کړو. رب هغه ذات ته چې تخمونه یې د غذاو، د دواو، د میوې په شکل کې ښکاره کړو او انسان وخوړو. رب هغه ذات ته چې له دغه خوراک وروسته یې بیا د هغو اجزاو تحلیل وکړي، یو جز نطفه جوړ شي. رب هغه ذات ته چې د کومو خواهشاتو، د کومو تقاضاو، د کومو رابطو، د کومو الفتو په تقاضا باندې دا نطفه د یو انسان بدن ته د ښځې رحم ته نقل شو. رب هغه ذات ته چې په دغه بنده کارخانه کې دغه نطفه بیا په وینه بدله کړه. رب هغه ذات ته چې دا وینه بیا په یوه ټوټه غوښه بدله کړه. رب هغه ذات ته چې دې غوښه کې بیا مختلف عناصر پیدا کړو. هډوکی پیدا سي، وینه پیدا سوه، پلې پیدا سوې، رګونه پیدا سوو، غوښه پیدا سوه. آخر الامر انسان جوړ سو. انسان بیا دنیا ته راغی. دنیا کې بیا له انسان سره د حال په ژبه باندې چې څونه ضروریات د زندګۍ وو، هغه ټول د په شاوخوا کې رب د ربوبیت په تقاضا برابر. رب هغه ذات ته چې کم وخت انسان دنیا ته راغی، د مور له سینې څخه غذا حواله سوه، سپینې شیدې راووتې. که د ده تر پیدا کېدلو مخکې د مور سینه ټوټې ټوټې سوې وای، یو څاڅکی سپینې شیدې نه وې پکښې. کوم وخت چې دی دنیا ته راغی، له هغې دنیا څخه د غذا حواله سوه. دغه د مور په سینه کې چې نن له غذا څخه شیدې پیدا کېږي، د هلک غذا ګرځي، دا د رب د ربوبیت اثر ده. دا ټولې خبرې نبی علیه صلات وسلام تعالی په دغه عنوان کوي چې ته په خلکو باندې رب په ربوبیت سره وپېژنه. چې کله دې رب په خلکو په ربوبیت سره وپېژندی، بیا د انسان فطرت پر دې باندې راغلی ده چې هغه د خپل احسان والا بدله په شکر ادا کوي. انسان طبیعت داسې داسې وخت چا نیکي ورسره کړي، ادنه غوندې نیکي ورسره کړي،
یو وخت په بازار کې لاسکار خلاص کړی بیا دی ډېر وخت کیسې کوي چې په داسې وخت کې پلانی په مخه راغی کنې زه به زندان ته بوولی وای دی چې راغی عسکر یې په مخه واخیستی جې خلاص او د دغه احسان بدله به بیا ورکوم انسان فطري طور داسې جوړ ده چې زړه کې یې دا وي چې چا احسان ورسره وکوي د احسان بدله په شکر سره ورکړي نو رب د احساناتو په انداز په وپېژنه چې رب احسانات کړي ته چې دنیا ته رالې ستا په بدن کې قوت نه و لاسو کې دې قوت نه و پښو کې دې نه و سترګو کې دې نه و غوږو کې دې نه و سوکه د عربو چې ستا تربیت یې په غذا سره وکئ لاسو کې دې قوت راغی پښو کې دې قوت راغی سترګو کې قوت راغی غوږو کې قوت راغی ژبه کې قوت راغی ولاړ سوې وګرځېدې خبرې دې شروع کړې څه دې ولیدل څه دې واورېدو څه دې وکتل سوکه په غذا سره ستا تربیت وسی ځوان سوې لوی سوې دغه فلسفه الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هم وایي او هر داعی ته قیامت پوری دا وایي چې وربک فکبر د رب لوی ورته بیان کړه رب د ربوبیت په اثر په خلکو باندې وپېژنه په داسې اندازې په وپېژنه چې خپل خلک د خپل فطرت په تقاضا دې تمایل سي چې د رب د ربوبیت شکر ادا کړي